تاسو ګرانو کتونکو نه یو تپوس کوم کو تاسو پاور تاسو ته ملاو شي نو تاسو به ردی سی پاور نه څه پیدا چوته وي دا ډیره انټرېسټینګ میجیکل ویډیو دا کو دا ویډیو د باندې خولګي تاسو نه ریکوېسټ دا ویډیو در سره لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ ته تاسو انټرېسټینګ میجیکل ویډیوګانو د لپاره خپل درای اظهار ضرور کہانی په شروعات کې منتر دنیا نه لري یو بل پلانټ وخی چې دا غي نوم وي چټون په هغه کې یو سکورپا نوم باندې ایلین وي چې دا ډیر زیات خطرناک وي بل طرف ته په پلانټ کې د جان په نوم یو ساينټیست پاتې کېږي هغه په ډېر مهنت باندې یو داسې ماشوم جوړ کړي چې پر روان دور کې به هغه د سکوربا نه د دې پلانټ حفاظت کوي او دا پلانټ په سیف کوي خو ته پته ولګي چې سکوربا خپل د پوره ټیم سره را روان دی او دا ماشوم وجني دا ماشوم په یو شفټ کې کېنه او د یو اس ای طرف ته ولېږي بل طرف ته د سکور په دا کسان راشي رده د لور د ساينټیست د دماغ پړاو کې ته په پته ولګي چې ته هغه په شفټ کې کېنه او یو اس ای طرف ته ولېګو دا سکور به خپل دی وړي لور ته وځي تم په شفټ کې کېنه او ته په څه طریقې سره هغه ماشوم مړ کاول چې هغه زموږ لپاره خطر کې دی شي بل طرف ته ماشوم د سټلایټ سره ټکراو شي او هغه د یو اس ای په ځای جرمني ته لاړ شي کسان چې دا ماشوم وګوري د دې ماشوم برید ویدو ډیر زیات ایران شي چې دا څنګه وړکه ماشوم دی او برید دی خو د بیا هم دا ماشوم را واخلي د ځان سره بوزي او رده دا چا چې کمې دا په خپل ټرک کې واچي او خپل کور ته بوزي دا ماشوم دا برید دو کټکې دا ماشوم دا برید تک سات بعد بیا راخېږي دا سره په دې ماشوم کې ډیر زیات طاقت امید په تکړه ډیر زیات په دې ته وجه رده سره سوکله بینه کې او د خلکو مدد چې کوي دا مدد ته وجه رده نه خلک یریږي او د اوبونه هم برف جوړول شي دې مدد ته وجه رده دا ټول خلک تختی د یری ته یریږي رده د وجه د لس کال په عمر کې رده څوک مرګره نه دي ډیر زیات پریشان ولاړ وي په دپسې د مور خپل راشده ته وجه په دې دنیا کې د عام انسانانو سره هغه په شان اوسې کته خپل د طاقت استعمال مکوه بیا موږ ته سوخ پس وخی چې دا الګ پلاټ شوی وي ته په یو کمپنۍ کې کار کوي ته د کمپنۍ مشر چې کومي جیم هغه ته پونو کې چې ټول اپیس ته نه راغلی دی وته چې زه خو اپیس ته وخت راغلی ما ته خو راشه زما ټیبل ته ځان زر تیار کی او د دغه خزانه ځان په یو سکند کې اقا اپیس ته ورسې چې دا جون چې راشي چې دی او پوری چې دا خو واقعي دی را رسیدلې دی دا چې دته و چې زمونږ یو نوې کلاینټ را روان دی په دې اپیس کې یعنی هغه زمونږ سره هم کار کوي او ته دا هغه ریسپشن ته لاړ شه هغه ریسیپ کاته وته چې زه خو دې د پاره وزګار نیم دی چې دروازې نشاته وګوري دا یو جنوي لوسی بنوم ته پته ولګي چې د جنې سره ما په کالج کې هم سکول ویل دی لاړ شي او دا ریسیپ کی او دې سره غب شپ ولګي دا جنې هم زیاته خوشاله شي په بل طرف ته د جیم د وجې دا جنې ډیره زیاته پریشان کیږي دا و چې سم باتروم ته دا ټول د دې په انتظار کې شي جیم چې کله خپل د اوریدو طاقت استعمال کړي دا جنې د دې جیم ډیره زیاته پریشان وي دا جیم نه خو خدا الته کې د سکورپین پکې وي د سکورپین د وجې دا خوشاله شي دلته کې د راشي برف توپونه جوړ کړي چې راشي اچنې د تخزینه تلې ډېر زیات پریشان شي او د پتی زلړ شي هغه په ریلوي سټیشن کې ناشته وي ته په هغه پسې ورشي چې تو چر تلاړې په دومره زر مونږ ته انتظار ونه کوته ته ته دعوت ورکړي ته ریسټورانټ ته لاړ شي الته کې کانا خوري په هغه کې شرارتي الکان راشي اچنې وته چې په قلاره کې نه الکان د دوی سره بدتمیزي شروع کړي او دا جون لدی کور کې د خطه گزار کړي خپل طاقت کنټرول کې په دغه ځای کې د خپل طاقت شونه کې بیا د ریلوي سټیشن کې ناشي ډیر پریشان وي ته دا سوچ کوي چې زه خپل طاقت پټ کم او کوم مخامخ راولم اته کې ټرین لاړ شي چې ډیر تیز وي هغه به قابو شوی وي ته په دغه ټرین پسې همت وکي او ورمنډه کې او دغه ټرین د رکاولو کوشش کوي ټرین د مخې تلاړ شي د ټرین رکاوي او دغه ځای کې د طاقت لږ کمزور شوی او دا ټرین د ځان سره په مخه راخي ته بیا د ټرین نمخ کې او بل ځای کې فایر الارم چې کوم پیپی په هغه باندې د ټرین ودرولو کوشش کوي په دغه ځای کې د ټرین خپل په دغه کې کامیاب شي او دا ټرین رکاو کې د غټي اڅینا د پورا ټیشن او د خلک بچ کې د دغه ځای نه ټوپۍ والي د کس نه او ځان او باسي د خبره په پورا نیوز کې په میډیا کې پیلاو شي بل طرف ته اجنې منتوخه چې کم د قتل راغل وړه هغه هم غټه شوی د هغه اګاتا نومي هغه ته هم د خبرو شي چې د سکورپین په جرمني کې دی دا ارسره ویډیو ویني دا و چې وس خو بزو پته پس زم جرمني ته بل طرف ته د پاپیس کې لوی سره د وان سره دوباره د بار د وټو چکر کې چې مونږ بار لاړ شو دلته کې پسې دا جیمز راشي د ته و چې اګاټا سپین ته سره ملاوي ډالر روانه ده یعنی دا ډېر مشهور سلیبریټي دی د چا چیپس په پوره دنیا کې پیدا شوی دا خپل پلار ته وای چې دې په لږ ډېر زر د جان زوی مړ کم او دا پلار په یقین نه کوي چې په دې کې ښه کافي وخت تیر شوی وي بل طرف ته جان په ریلوي سټیشن کې ناس وي ته د جنې فون راشي د پته وخت باندې ډیر زیات درشي د جنې سره ملاوي دی ته زی اګاټا د خپل
جادويي طریقې سره خپل بلډینګ ته راوړي او دیم د هغې د مجبورۍ د وجې د دې بلډینګ ته لاړ شي. اګاټا ته وویل چې زه ستا په شان ایلین یم، تم ایلین یې، زه عام انسان نه یې. دا راته په دې خبرو یقین نه یې. ده ته وویل چې راځه موږ خپل پلانټ ته ځو، خو دی ورته وویل چې نه، زه تا سره چېرته هم نشم اوسېدی. دا دی رکاو کې ده ته وویل چې ودرېږه. ته د ذهن چې پړاو کې دی د هغه جنۍ سره مینه کوي. دا بټنه ووایي په دغه ځای کې دنیا روبوټونه راشي، یعنې د دې جنۍ کار د کوي روبوټ جوړول، او دا ټول روبوټونه په دا اټیک وکړي. خو دی دا ټول روبوټونو له په فایټ ورشي او روبوټونه اراو کړي. بل طرف ته دی د دې روبوټونو نه وځي او هغې جنۍ طرف ته چې کوم جنۍ د ده په انتظار کې وي. اګاټا چې راوړي چې وګوري د ده ورته پاتې شي، په هغه کې یو ویزیټینګ کارت وي. دا د هغه کارت نه پوره جانکاري د ده د آفیس را وباسي، ولې چې ردی چې کوم چیپونه وي هغه په هر شي کې لګېدلي وي. د دې د وجې دا دغه کمپنۍ کې یو چپس وي چې هغه ایک کې او هغې نه د هغه جنۍ ډي ان اے را وباسي چې دا جنۍ څوک ده او په کوم ځای کې پاتې کېږي. دا پوره ډیټا دغه خپل کمپیوټر ته لیږي. خو دا جیم چې راشي دی چې دا حساب کتاب وګوري چې دا څنګه دا ډیټا خو چېرته روانه ده، سکین کېږي. دی دغه ماشین رکاوي، دا ماشین د لږ کرنټ ورکوي. دی د ماشین په ده پسې خپې راوباسي او په ده پسې منډه کې دی وښي. دی په یو کپړه واچوي او د ښۍ وټکوي. د سره یو دوه کسان نور هم وي. دې د وجې دا ماشین دغه شي، خو چې دی راشي ډېر ټایم پکې شوی، هغه ډیټا پوره 100% ترانسفر شوي. دی هغه جنۍ ته ټلیفون کوي، خو جنۍ ته د نمبر نه چوتې. بل طرف ته پسې دا هلک هم راشي. د جنۍ ډېره زیاته نشه کړې. دا سکورپین په دې پسې راشي. دا جنۍ ته سکورپین ته وایي چې تو نن شپه زما سره زما په کور کې تېره کړه. دی ورته وایي چې نه. دا جنۍ ده ته ډېرې تانې ورکوي چې تو ډېر ډرپوکی او یریږې. دی ورته وایي چې نه. دی دا جنۍ را ځان ته نږدې کړي او یو ښکلې کړي. په دې ځای کې د هلک هم ویني، ولې چې د ده خو دا جنۍ ډېره زیاته خوښوي. دغه ځای کې د اګاتا هم راشي. دا د دې هلک دماغ پړاو کوي چې دی وګوري چې د ده خو دا جنۍ ډېره زیاته خوښه ده. دې د وجې دا په خپل پلان کې دا هلک استعمالوي. ده ته ووایي که ستا لوی څه خوښه وي نو زه به تا له حقیقت والا سچا لویسي سره به ستا شادي کراو کړمه. د هغې په شانتې یو ریپورټ دی، ته د هغې ډیمو وګوره. بل طرف ته دا هلک خپل کور ته واپس راشي او خپل د مور پلار نه تپوس وکړي چې زه څوک یم، تاسو ما ته زما حقیقت ووایئ. مور پلار ورته وایي چې اوس به تا ته موږ نور ستا نه پټولی نه شو. دی د دغه ګیراج ته بوځي. ده ته د دغه سپیس شیپ وښیي. دی چې دا بټنه ووایي ده ته د پلار یو میسج میلاو شي. خپل پلانټ چټاګون ته واپس لاړ شه او د سکور باندې به د هغه ظلم په ختمې او د هغه ختمایش پکې موږ د دغه دپاره ته جوړ کړی. دی ورته وایي چې زه خو په بل پلانټ کې ځان ایروګیري لپاره نه بوځم. د ده مور دی پوهه کې او د ده په سپیس شیپ کې یو کپړه وي چې هغه راوالي. د هغې نه د لږه ټیټه کپړې جوړې کړي، د سوپرمین کوسټیم. دی دا واچوي او راوځي، د اولتو کوشش کوي. دی ښه کافي ټرایانې وکړي، ډېر زیات پکې خوږ شي. خو اخره کې دی ستړی شي چې یاره زه خو نشم وتلی. په لاره کې شرارتي ماشومان رواني او دی چیړاو کوي. بیا ورته وایي چې تا ته ګوره دې کپړو ته دی چې دا ګوتې چوتې کېدي د ځمکې نه چوت شي. ده ته پته ولګي چې زه په دې طریقه اولتی شم. دی والوځي بره، خو دی په خپل کابو کې ځان نشي راوستی. دی کله په اوبو کې او کله په ځمکه باندې ښه زیات خوږ شي. اخره کې دی بیا په ځان باندې کابو پای کړي او اولتی زده کړي کور ته راشي. بیا خپل مور ته ووایي چې زه داسې کابو ما زده کړو. په دې کې په ده پسې هغه جنۍ راشي کوم چې ریپورټ وي. ده ته د جنۍ څه عجیبه غونته ښکاره شي. دی له دې سره ناستې خبرې ورته کوي. وایي چې ته خپل پلانټ چټاګون ته واپس لاړ شه. دی ورته وایي چې زه خو چټاګون ته په 1000 کالو کې هم نه ځم. د ده دا پوره ریکارډون اګاتا هلته کې اوري. دی ورته وایي د ده دا ملګری ده چې دا لوی څه خپل کړی و، د ده دا ښکلی داسې بېکاره و. په دې کې دا هلک پوه شي چې یاره ما خپل د ملګري سره زیاتی کړی، ولې چې اصل کې د لوی څه سره زما ملګری مینه کوي. د ده دا ملګری ډېر د ده نه متاثره شي او دا ټوله ناراضګي ختم شي. بل طرف ته اګاتا ریپورټ له حکم وکړي چې تو دا سکورپین مړ کړه. دی په سکورپین باندې اټیک وکړي. سکورپین خپل شټ وشلي. دا ریپورټ ښه سم وټکوي، خو اخره کې دی یو لرګی راوالي او د ریپورټ نه سر پړاو کوي. طرف ته اګاتا د ده د ملګري دماغ پړاو کوي چې دی خو پټ پټ د خپل ملګري مدد کوي. د خپل کسانو ته حکم وکړي چې دی ونیسئ بند کوي. دلته کې ګوان ته پته ولګي چې لویزا بارسلونا کې ده. دی په هوا باندې هغې طرف ته لاړ شي او هغې له ځان ورسوي او هغې ته ټول حقیقت ووایي چې زه داسې یو سوپر هیرو یم او زه د بل پلانټ نه راغلی یم. دی ورته خپله وردي هم وښیي. دا جنۍ پې بیا هم یقین نه کوي. په دې کې د اګاټا ریپورټونه راشي او لویسا ونیسي او بل طرف ته هغه داسې یو اواز پیدا کړي چې د هغې سره د دې هلک په سر کې تړ جوړ شي. دی والوځي د دې محل ته لاړ شي چې دی وګوري مخامخ یې دا دواړه تړلي، خو داسې سپیکر یې لګولي چې د هغې د وجې د ده په دماغو کې ډېر تکلیف وي. دی ډېر زیات
پریشان وي دی هیڅ حرکت هم نشي کولی بل طرف ته د دا ملګري د طرح تانې ورکړي چې څه بېکاره سوپرمن دی سوپرمن ستا په شانتي وي د اسقاط سر دې نیول دی غوسه شي بل طرف ته دا جنۍ هم دې بړکاو کوي چې مړه داسې نیمچه سوپرمن دی ته په شانتي وي د ده سترګو نه لیزر راوځي دی دیوار کټ کړي او خپل د ملګري واخلي او د دغه ځای نه لاړ شي دې ته اکاټا ته په دې ټیم کې پته نه وي ولې چې دا د خپل د پلار په استقبال کې وي د ده پلار راشي د دې پلار له دا ډېره خوشحالي ورکړي چې ما هغو نیولې دي دا پلار یې ورته یقین بیا هم نه کوي دی ورته وایي راځه ما ته وښایه چې دوی راشي چې وګوري هغه هلک تښتېدلی خپل ملګرو سره دا پلار یې دې ته ډېر زیات غوسه شي چې تو نکمه ده اوسه پورې تا هېڅ هم ونه کړل دا د ډېرو غوسې نه د خپل د پلار د اکسیجن پیپ وباسي چې اکسیجن پیپ وځي د دې پلار مړ شي او دا لاړ شي د خپل پلار په کرسۍ باندې کښېني چې د نن نه بعد نه زه د دې مشر او یو ایلین شپ راولي په دې هلک پسې او د دې نه ریپورټ جوړ کړي او په دې هلک باندې اټیک کوي د هلک سټوم واچوي خو د هلک د پلار په دې ریپورټ باندې ډز وکړي دا ریپورټ داسې بلور هوا مشین جوړ کړي چې د ده د پلار ځان ته راښکي دا هلک یې روکاوی خو دا هلک د په طاقت کې نه راځي دا پلار یې دې ریپورټ ته نه لاړ شي دی داسې چوت کې او بل ځای ته یو میچ کېږي هغې ګراونډ ته یې غوځار کړي خو دی بیا راوالوځي او واپس راشي دې د وجې دا ریپورټ د ده د مور هم په دې دغه کې بند کړي او دی ښه سم وټکوي او په دغه پسې اریبلیټ پسې جوړ کړي په دې اریبلیټ یې وجني بل طرف ته د ملګری د ایلین خپل طرف ته متوجه کړي دین هم کار ونه شي لوی صاحب یو ټرک کې کښېني هغه په ده باندې اټیک وکړي د الګ پاسي او دې په دې دغه باندې اټیک وکړي او بیا د هغې نه بعد د دې دا شیشه ټوله د برفو جوړه کړي دا والا د کور کې سویمنګ پول ته غوځار کړي په هغې کې د دا مور او دا کسان ته واپس د دې رپورټ نه راوځي دا جنۍ ته هم راوځي دا ټول خوشحاله شي د دې نه بعد دا جنۍ سره نقلي سوپرمن د دو پلانټ ته ولیږي د د پلانټ ته خلک ډیر زیات خوشحاله شي او دا د دې ځای لیډر جوړ شي او بل طرف ته د الګ دا جنۍ سره په خپل دې ځای کې خار کې او د خلکو مدد کوي تر سره تاسو په ورتاسو ته میلاو شي نو تاسو بس کوئ کو ته ویډیو د باندې خلک لیدلی ویډیو لایک دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ